ډېر ګران وحیدي صاحب. وحیدي صاحب تاسو خوښ ټاپک چې کوم دی دا تنقید دی، خو مطلب دی چې ډېر زیات ګړندی روان وي، اوس ډېر زیات سمټ شوی دا وجه څه؟ اول خو دا ظلم بد دی چې تا شعرونه وي ما نه پوښتنې کړي لکه ما خو موقع ګیروله که نه داسې وي که نه جی چې ما یو شعر دی چې ساده سپینه خبره ټول پوهان به یې تایید کړي په باب د ازادۍ کې د پنجاب نامه بسته. نو د مونږ خبرې که په لفظونو کې سختې وي یا څه په علمي اختلاف یقین ساتو. مخکې مم کړی دی چېرته د الله په فضل د تنقیس یوه جمله څوک نشي ښودی. دا مونږ په ایمان سره ویلی شو دا مې ایمان دی چې چا سپکاوی نه کوو. علمي اختلاف هم تر خپل وس کړی چې څومره رسي بیا یې هم کوو. او مونږ مطلب دا چې کم اختلاف اوس د وخت او د خلق دی چې دوی سره اختلاف وکړي ګټه یې کم رسي او نقصان یې ډېر رسي. په دا وجه باندې یعنی تاسو خبرې مقصد دی چې علمي تنقید یا علمي اختلاف نشته که نه؟ شته نه، او بل د هر چا د وس کار نه څوک یې نشي کولی. ډاکټر صاحب سره ولاړ دی اکثر وې د مشرانو یا نورو سره اختلاف خبرې هم کولې، نو خپل ژوند یې یوه کیسه راته کوله، په ملګري یې په ګپ شپ واخلي دوی له خوند ورکړي خو سبق دی پکې. ډاکټر صاحب یې طلا چېرته نو اکثر ملګریو له وداد ورکولو داسې ډېر په کلام هغه کې وي له ګوتې نه والي، بس چې وزن بهر یا چاپه یا څه شی بس ده ورته چې ډېر ښه دی. نو ډاکټر صاحب یې ډېر احترام او شی نه کول. نو بیا ورته یو بل ملګري وویل چې هره ورځ دغو خلکو سره مونږ ګنګي نو په مونږ چېرته اوبه هم نه څښي. ورته ویلي چې مونږ پوهېږو. نو هغه اردو کې متل دی چې پهلا تول پیر بول. نو مونږ اوس ویو چې اول وی پهلا تول پیر بول. د خلکو مزاج دا دی چې دوی له پالش لګوه، دوی ته دا وی چې چته یې باز یې ډېر ښه، دوی ته تیږې چې راخلي ګوړی ورته ویایه، دوی ته چې د وړوکی برش وي ډېر غاټ برش و پالش و غام یې لګوه، دوی ته مونږ د پولیټیکلي صدار د پلیسټکي غوټې خوښي. نو بس دا مونږ خپل کړ ځکه ډېر ښه. په دا ټاپکونو خو سره بیا یو څه ټیم ځان له مرکه کوو. اوس دې ګیر کړو نو بس اوس موږ ته څه راپېرزو کوي؟ نو هغه یو شعر خو مې وویله چې ما په ذهن کې فی الحال راغو، خو زه وې هغه شعر موږ ته وایه چې هغه ګیلهمند هم ویلی دی. ښه خو داسې وه چې زړه د واحدي ځکه چاودلی دی، زړه د واحدي ځکه چاودلی دی صلح لکه ناوې کونډه شوې ده. ډېر ګران پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی صاحب او راسره وهمي اورکزی صاحب او وحیدي صاحب راسره موجود دي. غواړو چې څه نه څه د ټولو نه مخکې وهمي صاحب لږی مونږ میلمه هم دی لرې ځینه هم راغلی، نو غواړو چې هغه نه څه واورو. وهمي صاحب څه به راپېرزو کړو؟ یاره ډېره مننه چې ما ته مو موقع راکړه. زه به دوه شعرونه در سره شریک واه ډېره مزه یې او تاسو د مینهوالو دپاره د ډالۍ په توګه ارشاد. هغه څه په دې ډول دي: ویښته مې واورین شوي، ویښته مې واورین شوي، که ویښته مې تک سپین شوي، ویښته مې واورین شوي، که ویښته مې تک سپین شوي، څه فرق خو راغلی آینې زما څهره کې. ویښته مې واورین شوي، که ویښته مې تک سپین شوي، څه فرق خو راغلی آینې زما څهره کې. د خپلې ځوانۍ قبر ته لاس لپه په دعاو، د خپلې ځوانۍ قبر ته لاس لپه په دعاو، بوډا غوندې یو کس و د وخت ستره مقبره کې. مننه ډېر مزیدار. پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی صاحب ډېره زیاته مننه. او زه هم بس یو دوه شعرونه ارشاد وایو چې قاضي صاحبه که دروغ نه وایم، قاضي صاحبه که دروغ نه وایم، دلته خو هر سړی رښتیا وجني. دوست دشمن څه باور پاتې نه دی، دوست دشمن څه باور پاتې نه دی، یو مې څرګند بل مې په غلا وجني.
ډیره زیاته مننه ستاسو د دوستانو په ملګرتیا کې دغسې ښکلي ګلان چې سره ولاړ وي نو دا موسم داسې دی لکه یې پسرلي و د شعر ډېر ښکلی ډېر مزېدار